بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زموږ اساسي نننی درس ده لیکشن 2 یعنی دوهم درس او د 2 سپیل داسې لیکل کیږي یعنی د دو سپیل داسې لیکل کیږي. ګرانو دوستانو نننی درس زموږ اساسي زوړ درس ده، په هغه کې صرف یو څه جملې زیاتو او ګورو چې څنګه پکې زیاتو. ګورئ دوستان، دغه ایکس اپسیلون چې ده مثلا دغه وای چې کوم یو ده دته دلته اپسیلون وای او د ایکس اپسیلون یعنی یو کس. اوس ګورو دغه یو کس سره موږ تاسو غږیږو. یو کس ته وای چې هغه ده هالو ایکس اپسیلون ویګیتس، سلام ایکس اپسیلون، څنګه یا وده یا ته مثلا وده وای یا ویګیتس دیر وده ویګیتس دیر کنه مثلا څنګه ایکس اپسیلون یا هغه ستا حال څنګه ده ایکس اپسیلون، هالو ایکس اپسیلون ویګیتس دیر. دا درس خو مخکنه ده، امیدوارم په دې باندې خو په اسانه پیږي. اوس دلته لاندې را کوزیږو دوستانو، کله یو سړی حال ډیر خي هغه بچوي. مثلا ډیر ته په دې ژبه کې څه وای؟ ډیر ته وای زیر. نو زیر چی شو؟ زیر ګوت یعنی حال می ډیر خده. زیر ګوت اول ډیر وای بیا وای خ کنه زیر ګوت کنه موږ تاسو حال می یعنی خده موږ تاسو هم داسې وای ډیر اول ډیر وای بیا خده وای حال می ډیر خده کنه. نو زیر ګوت دانکه اون دیر زما حال ډیر خده او ستا حال څنګه دی کنه. دا دلته په دې ځای کې بچوي او کنه. اوس مثلا او ګوت په دې ځای کې به زیر په کم ځای کې زیاتو موږ تاسو په دلته به زیاتو کم سر کې کدا سی وای موږ تاسو چې زیر مثلا زیر او ګوت دا خو خیرانه غه زما په نظر که البته کدا سی وای زما په نظر هم بدم نه ځکه چې یو سړی چې په دې ژبه کې هغه کنه یا د دې ژبه هغه پیګ مړه جمله مخکې شاته ویلې مثلا هغه بیا پیګ خو لیکن خانه ده څنګه چې په دې ژبه کې وای هغه سی بعد موږ تاسو زکو بعد او زیر ګوت یا زما حال هم ډیر خده دانکه مننه. ګوري دوستانو دغه زیر ده او دغه زیر ده. مثلا دا زیر لیکل کیږي مثلا لکه داسې لیکل کیږي څو اکثر خلک زیر ګوت ورته مثلا زیر وای او اکثر خلک سیر وای. سیر ګوت هم مثلا دته سیر هم وای زیر هم وای. دغه هغه دومره هغه مثلا ځانونه پکې م باندوي. وسره کوزیګو مثلا دا درس خو مخکنه او فقط په دې کې موږ اساسي دغه زیر زیات شو او مثلا دا د موږ تاسو کبیر تخپل جواب ورکو یا په دلته په اول سر کې راشي یا په دلته اول سر کې راشي یا په دوم سر کې راشي کنه دا څنګه ورکو دام جوړ کو. اوس دلته دوستانو دغه درس به وری تمرین کو یو درې کسانو سره دلته چې دا درس وګورو موږ تاسو وایو او بیا مثلا په دې باندې غږیدای شو کنه چټي وایو یعنی یا د کچټي وای د درس د موږ اساسي فائدہ چی شو چټي مغز په خرابو. خو اوس ګورو چې دا موږ تاسو څنګه تمرینو یا څنګه چا سره په دې باندې وغږیدای شو یا په دې کې نور جملې چی شرا زیاتیږي. اوس دلته ګورئ دوستانو، دلته یو کریم نوم ده، یو د زاندرا ده او یو زلما. ګورئ دوستانو په دې ژبه کې دا زړ چې کوم یو ده زړ ته دې ژبه کې څت وای څت. نو ځکه هغه د زی اواز په دې ژبه کې نه ورګي. نو دا اس چې ده د اس سره اکثره حروفونه دي چې راشي مخې ته بیا هغه د زی اواز ورګي. نو دته دغه ساندرا لیکل شوی دی لیکن دته زاندرا وای. دغه زاندرا دا ای د اواز والا ټکی ده نو ځکه زاندرا ورته وای. او دلته هم سلما لیکل شوی زلما ورته وای. لکه دلته مې چرته ویلې زیرګوت هم ورته وای سیرګوت هم ورته وای. امیدوارم په دې باندې پوه شئ. اوس به شروع وکړو ځکه چې درس مو ګډیږي. نو
دلته پښتنه وکي یا و پښتې د کریم نه چې څنګه ته کریمه wie geht es dir کریم یا داسې ویل شي کریم wie geht es dir اول نوم یا وروسته نوم فرق نه کوي خو همداسې البته داسې وایي wie geht es dir کریم داسې لږ ښه راځي wie geht es dir کریم کریم وایي mir geht es gut sehr gut مثلا sehr gut حال ډیر ښه دی sehr gut sehr اچھا نو لیکو ښه sehr gut کنه danke یعنی مننه ښه ګورئ دوستانو مثلا په دغه ځای کې دا میر یعنی زما گیتس دا وګورئ گیتس کنه دا دغه جملې نه خ د اوس کنه دغه جمله ګوره دلته په دې خبرو کې راغله دا چا راوسته دا دغه جملې راوسته لکه چې دلته راغله میا گیتس زیر ګوت زما حال د ډیر خو کنه دانکې یعنی مننه اوس دغه نه پښتنه وکي زاندرانه یا د ساندرانه مثلا ساندرا ته وایي چې څنګه ساندرا ته wie geht es dir Sandra ja Sandra wie geht es dir Sandra moi mir geht es gut sehr gut danke ja زما حال خدای مړه بد نه ده او مننه mir geht es gut danke وګورئ دوستانو وګوره کدل ته دغه زیرم را نه غی کنه خو دغه گیتس راغی په چی شي راغی چې دا دغه میر راوسته دا وګورئ میر گیتس زیر ګوت کنه دې ځکه هم وای ګوره چې وی گیتس دیر کنه نو دا وای زیر ګوت دې ځکه نشته فقط په دې ځکه د میر دا جمله راکښ کړه لاندې را کوزه کړه یعنی ساندرا ویل میر گیتس ګوت یعنی حال مې خده بد نه ده دانکې یعنی مننه اوس دا پښتنه د سلمہ یا د زلمانه پښتنه وکي چې څنګه ته سلمہ یا سلمہ ته ستا حال څنګه ده دا څه ورته wie geht es dir سلمہ ودا یا سلمہ wie geht es dir سلمہ هم وای mir geht es gut sehr gut sehr gut sehr د دې حال ډیر ښه دی sehr gut danke مثلا danke ښه دا هغه دا سلمہ هم وای mir geht es sehr gut زما حال هم ډیر ښه دی danke یعنی مننه اوس تاسو پوښتنه کوي چې und dir یعنی او دستا حال څنګه ده او دا یا دسی هم ویل شي چې und wie geht es dir ja und wie geht es dir وستا دی خو درته ویلې وستا هم باید جواب ورکړې ځکه ساره پوښتنه وکړه وستا به هم ورته وای میا یعنی زما geht es auch دا وګوره دې ځکه علمي کنه زما هم چنان خپل اوخ باندې پرې دی auch mir geht es auch sehr gut mir geht es auch sehr gut danke ja mir geht es auch sehr gut یعنی زما حال هم ډیر ښه دی او بل دوستانو بیا هم درته وایم دغه میا چې دا کنه دغه سره خیال ساتئ میر لیکي لیکن میا وای او زه به درته یوارې تکرار هم کوم او ښه hallo XY wie geht es dir سلام XY ستا حال څنګه دی sehr gut مثلا حال مې ډیر ښه دی danke مننه und dir او ستا حال څنګه دی auch sehr gut زما حال هم ډیر ښه دی danke مننه وس دلته پوښتنه کو wie geht es dir کریم کریم وای mir geht es sehr gut danke زما حال ډیر ښه دی مننه زاندرا نه پوښتنه کو wie geht es dir زاندرا وای mir geht es gut danke
ښه یعنی زما حال ښه دی بد نه دی مننه ښه اوس دلته لاندې راکوزیږو د زلمانه پوښتنه کوو زلما څه وایي زلمان اول پوښتنه وکړو wie geht es dir Selma Selma وایي mir geht es sehr gut danke زما حال ډیر ښه دی مننه und wie geht es dir او د ستا حال څنګه دی او یا ته څنګه یې ته هم ورته وایه mir geht es auch sehr gut danke زما حال هم ډیر ښه دی مننه ښه ګران دوستانو امیدوارم په دې درس باندې ښه صحیح پوه شوي یئ او بل موږ تاسې په پښتو کې هم غږیږو ډیر تفصیل ته هم ضرورت نشته خو بیا هم زه ډیر تفصیل کوم او ګورئ دوستانو په دې کې مثلا دغلته یو زر زیات شو چې مثلا په دې جمله کې هم راغی دلته هم راغی مثلا دلته ستا چې ځان سره وایي مثلا صرف دغه کې جمله کې رانغی دلته راغی مثلا تا خپله بیا دلته ویلې زر زیات شو او میر زیات شو او بل دا ګیتس یعنی دا جمله هم لاندې ډېر هغه تراکوزه شوه بس امیدوارم چې تاسو په دې درس باندې پوه شوي خپل هدف هم ترې نه اوچت کړي ښه ګران دوستانو د راتلونکي درس پورې په پاک الله باندې سپارم چوس